دا به دې په زړه باندې یو قسم د خوشحالي راولي یو قسم ته دا سر به که پام دې یو وخت به داسې وکړي دا خپې د ګوتو څوکې نه دي دا داسې دغه شي چې د یو شمېر خلکو په ذهن باندې ټینشن راځي او کور کې ورباندې خبرې هم بدې لګېږي وایي خبرې مه کوئ زه ټینشن کې ما زیاتره خلکو ته خوب نه ورځي او د دې دپاره د خوب ګولۍ خوري او قسم قسم درمل استعمالوي احمدي صاحب نو احمدي صاحب وایي چې ما سره داسې طریقه ده چې یو څوک په ټینشن کې خوب نه ورځي نارامه او ناراحته د دې دپاره خلکو لکونه پیسې مصرف کړي دي احمدي صاحب او ته وایې چې زه ورته دا طریقه همدغسې په ذمهوارۍ باندې ورته وښیم چې کار یې ونه کړي طریقه ډېره اسانه طریقه ده یعنې بغیر د پیسو نه که نه هر سړی کولی شي کور کې ماشوم ته غټ ته ټولو ته خصوصا دا محصلین چې دي متعلمین چې دي نو چې کار یې ونه کړو موږ یې ذمهوار یو یعنې څوک چې محصلین یو مطالعې ته یې زړه نه ورځي ټینشن پرې راځي او څوک کتاب راوالي داسې ولولي زړه ته شي خطا کړي اکثر عوام ورونه یې که نه لږ بوج ورباندې راشي بیا بیخي داسې لکه لیونی د شپې وایي زیاتره خلک وایي د شپې کټ کې داسې تاوېږم لکه مار غوندې تاوېږم نو ته دې دپاره څه طریقه وښیې هو ته لږ دا دغه راوړه دا ډېره اسانه طریقه ده بغیر د پیسو نه نه دا راوړه دا لګن راوړه ښه دا به درته کېدو که نه ښه دی باندې چې وکړو دا دلته ماته کېدی مخې ته ښه بس دلته کېدی راوړه ته دغه د لګن خو راغی ښه لږې اوبه راوړه ته نه اوبه همدې کې واچوئ همدې کې واچوه داسې یخې اوبه واچوه پکې ښه راکړه یخې تیر به دا د څانه د پیر د څانه چالان دي که نه ښه ماته راکړه نو دا خو د خیرن دی دا بس خیر دی د کولر پکې هغه دی خو تا یو ناڅاپي ویلی چې راواخلم د خاطره بس موږ هم د الله د رضا دپاره ګینم څه فایده پکې شته او نم څه ګټه پکې شته زه یم چې دا علاج ورته دغه شي ډېر خلک به دې مشکل نه خلاص شي که نه ډېر مسلمانان دي دي نو دا داسې یو علاج دی چې دا مبته دی پیسې ورباندې نه مصرف کړي غریب هم کولی شي مالدار هم دا یوازې هم دا اوبه دي که نور څه دوه اسکار یوازې همدا اوبه دي یوازې همدا اوبه دي دا ټینشن ختموي دا ورېږه دا خپل اندازې پورې چې کله ورسي دا به دې په زړه باندې یو قسم د خوشحالي راولي یو قسم ته دا سر به یې داسې شي لکه سپک چې شي لکه سړی چې اخیسته ډېرې ګولۍ وخوري او خوب بیخي یو دغه ورته نه یو همدا اوبه نو که دا یو څوک مطالعه کوي او اوبو کې خپې کېږي او هیڅ مشکل نشته دی هره ورځ زه خو یم دا محصلین وروڼه دا نور چې کوم دي دا مکاتب والا نو دو ټولو چې کله مطالعه کوي داسې سیستم دي ځان ته برابروي دا ته څومره ډکې ده او کېدای شي په دې باندې نورې اوبه واوړي دا اوس هم کم دی داسې یو غټ لوښی زه دا به بس دي که نه نو زه خیر ده چې توی شو به دا ځمکه د لمده دي شي دا لږ کم دی که نه یو غټ لوښی به هغه کې چې دې ځینو پورې دا خپې ورته دغه شي د نیمۍ زنګونه پورې دغه ځي پورې که نه چې دې ځي پورې ورکې دا خپې پټې شي اوبو کې بس دا لرې که دا پیپ لرې که ما پیپ لرې که ښه ته دا ونیسه اوس څه کول پکار دي طریقه وښیه نورم دې کې به کښېني داسې تقریبا یو 15 منټه به دلته کښېني یعنې خپې باید تر دې ځي پورې دې ځي پورې باید چې خپې ورکې پټې شي اوبو کې بیا به یو 15 منټه کښېني بس همداسې 15 منټه یا 10 منټه به ناست دي که پام دې یو وخت به داسې وکړي دا خپې د ګوتو څوکې نه دي دا داسې دغه شي سپینې شي دومره اندازه کې به شي هغه پیپ راوړو پیپ راوړئ ګوره زما د خپو اوس داسې یو قسم ته دغه شروع کړو دا اوس د خپو ته بالکل ماته معلومات کېږي که نه څه شی شروع کړو داسې یو شنګاری غوندې شروع کړو د دې کوم ګرمی چې هغه د وجود باندې وځي بره زه دا پیپ پکې همداسې ایښی که ستا خوښوي نه پیپ نه دا 15 منټه وروسته کار ځکه خو اوبه ډېرې نه وي که نه 15 منټه وروسته چې ته وګورې نو دا اوبه به یو قسم ته دغه شي دا ګرمې به شي داسې لږ ګرموالی پیدا کړي ستا د وجود ګرموالی د اوبو ته ننوځي چې ننوځي 15 منټه وروسته به بیا د اوبه تازه کړي ورته یعنې که دا چې کله په دې کې ته خپې کړي 15 منټه وځي اوبو ګرموالی پیدا کړه بیا به دا اوبه توی کړي اوبه به توی کړي تازه اوبونه به بیا ډک کړي بیا به ناست یو 15 منټه یا 10 منټه هغه چې دغه شي هغې اوبه بیا ګرموالی پیدا کړي هغه اوبه بیا توی کړه بیا ډک کړه به درېیم وار چې دا کار وکړو بس روغ جوړ به انشاءالله یعنې 3 ځلې چې ستا په خپو باندې اوبه لګي را ګرمې داسې ګرمې نه چې د تپونه دي خو یو ګرم وخت خپې ورسره عادي شي خو خپې به دې ځي پورې پټوي ځکه دا اوس موږ هم دغه کړو او که دغسې پیپ وي نو داس بیا به اوبو مصرف ډېر زیات شي که نه نبي علیه السلام مصرف نه منې کړې ده که دې ځي پورې خپې پټې کړې هم صحیح ده خو دې زنګنونه بره نه لاندې دې زنګنونه لاندې دې ځي پورې شو دې ځي پورې شو بس دومره اندازه کې به دا طریقه څومره وخت کې باید دا خلک کوي
دا چې کله د په زړه باندې بوج راته په ذهن باندې ټینشن راته دا کار دی ښه نو یو څوک روان اوبو کې ودرېږي څو منټه ودرېږي روان اوبو کې دومره وخت به بیا ونه درېږي که نه تقریبا 15 منټه یا 10 منټه دومره وخت چې دا روان اوبو کې وخت تېر کړي بس ولې دا خو اسانه خبره ده روان اوبو کې 15 منټه څوک وګرځي هم دا کېږي یا روان اوبو کې غاړه باندې کېږي کوم ذهني تکلیف چې دی ذهن نه بوج هغه ټول لري ښه دا به لرې کړي اوس دا خو اوبه دلته خو اوبه ډېرې دي خو اسراف دی اسراف دی بندې به کړي لکه اوس خپله معلومېږم که نه 15 منټه مخکې چې زما په ذهن باندې کوم بوج و که نه هغه یقیني اوس نشته دی نشته دی ذهن باندې مې ډېر پراخوالی راغی خپله دې تندي کې یخوالی راشي ذهن باندې یخوالی راشي بیخي هغه سړي هغه تګ و راتګ ته خبرو ته زړه وشي دوباره لکه ریفریش غوندې لکه کمپیوټر چې ریفریش دا خپې هغه سرونه که پکې دې اوبو کې چې ډېر دا ګوره اوس د خپو سرونو ته ګورې لږ لږ سپینوالی پیدا کړه بس دا سپینوالی چې څومره پیدا کوي هماغومره ښه ده ځکه دا د اوبه راکش کوي وجود وجود ته اوبه راکش کوي ټول وجود دې سریښ کېږي بره دې اعصابو ته دغه ورځي یخوالی ورځي اعصاب یې ریفریش کېږي دې سره ښه نو دا خو باید هر څوک په کور کې دغسې یو لوښی وساتي چې دیزي پورې خپې هغه شي چې دیزي پورې خپې پټې شي ورکړي بالکل جوړېږي ورسره انشاءالله جوړېږي یعنې ټینشن ختمېږي د خوب مسله د مطالعې ډېر ښه خوند کوي یعنې محصلین مطالعې نشي کولی وایي کتاب راواخلم یو شمېر محصلین چې دي چپټر ته د خوب ګولۍ وایي خوب ګولۍ وایي بالکل وایي چې چپټر راوالو بس موږ ته خوب راشي نو نور به د چپټر سره چاته خوب نه ورځي سپین ږیري مشران د شپې خوب نه ورځي په عذاب نارامه زنانه مشران کشران ټولو ته لپاره مفته علاج دی دا د ثواب په خاطر باندې شعر یې کوي شعر یې کوي چې تر څو پورې تر ډېرو خلکو پورې ورسېږي او زموږ پاڼه خوښه کوي لایک یې کوي چې تر څو زموږ نورې ویډیوګانې مرض نه څوک کړېږي چې هغه د مطالعې پورې اړه لري د انسان وجود پورې هغه موږ سره شریک کوي انشاءالله چې ډېر ښایسته ښایسته علاجونه احادیثو کې راغلي نبي علیه السلام بیان کړي دي ډېر په زړه پورې علاجونه دي اسانه علاجونه اوس که احمدي صاحب یو څوک ووایي چې دا طریقه تا د کوم ځای څخه زده کړه دا طریقه ما د علماو نه زده کړې ده علماو نه او هغه دلیل کې دا دغه ذکر کوي ځکه الله پاک فرمایي ما هر یو شی د اوبو نه پیدا کړی دی د اوبو نه دلته د انسان په ذهن باندې چې بوج راځي که نه هم د وجود کوم یو خاص اوبه چې دي دغه کمیږي په دې وخت کې دلته چې هغه ګرموالی راځي د معدې ګرموالی دا بره د اعصابو ته خېږي د معدې بړاس دغه ګرموال د وجې نه بعضې خلکو ایسته په سیخته نموځي د معدې د وجې نه اعصابو د معده ډېر سره دغه لري تعلق لري کله چې ته خپې دلته کېدي دلته دا یخوالی خېږي بره وجود ته اوس خو دا ژوند داسې ماشیني شوی دی بس خلک حمام ته لاړ چې ځان باندې شاور راخوشېږي 2-3 منټو کې بیرته راوځي وایي زه فرش شوم که نه خو که چېرته 15 منټه څوک تېر دا بیخي غوره دي نو که هر څوک د هر مرض نه دې وجې نه ګوره بعضې احادیثو کې من هم راغلي او مخیزه پوځان اوبه مه راړوئ که نه اول به نبي علیه السلام اودس وکړو بیا به یو طرف به اوبه واچولې بیا بل طرف دې وجې نه چې دا بړاس داسې بره وخېږي په سر باندې اول اوبه نه دي اچولي بیا به د هغې نه وروسته نبي علیه السلام ټول وجود وایي په سر باندې نو که تاسو دغسې کوم موضوعاتو سره مخ یاستئ موږ سره په کامنټ کې شریکه کوئ انشاءالله تعالی موږ به ځواب درکو یا به عملی تجربي او یا به د قرآن او د حدیثو نه نو ویډیو شیر کوئ پاڼه در سره خوښه او لایک ډېره زیاته